همداوس شاید ته په کور کې ناست یې، مخې ته دې چای ایښی موبایل راواخلې، په موبایل کې یوه ویډیو خلاصه کړې او په یوه ثانیه کې دغه ویډیو ستاسې د موبایل په سکرین باندې راښکاره شي. خو اصل پوښتنه دا ده چې دا ویډیو له کومه راغله او دغه ویډیو ستا تر موبایله چا راورسوله. زه فیض الله فیض د لوی سافټویر ډیولپمنټ کمپنۍ بنسټګر نن غواړم دغه راز درته خلاص کړم چې تقریبا ډیری خلک یې روزانه استعمالوي، خو ډیر کم خلک په دې باندې پوهیږي. په دې باندې پوهیدل ولې اړین دي؟ هغه ځکه چې ډیری خلک فکر کوي انټرنیټ لکه د جادو په هوا کې شتون لري، خو حقیقت داسې نه دی. انټرنیټ یو ډیر منظم سټرکچر لري او انټرنیټ یو ډیر لوی منظم او ډیر غښتلی نظام دی. په زرګونو کیلومتره کیبلونه او په میلیونونو کمپیوټرونه او یوه ځانګړې ژبه، دا ټول له یو بل سره نښلېدلي یا له یو بل سره تړلي دي. نن به دغه موږ په ډیر ساده ژبه باندې تشریح کړو، هغه د پوهنتون د استادانو، پروفیسرانو، د متخصصینو په ژبه نه، په ډیره ساده او کلیوالي ژبه باندې به یې موږ نن تشریح کړو. اصل کې انټرنیټ څه شی دی؟ تصور وکړه چې دغه ټوله نړۍ یو لوی ښار دی او په دغه ښار کې کورونه کمپیوټرونه دي. په دې ښار کې هر کور یو کمپیوټر دی. ستا موبایل، لپټاپ، د ګوګل سرور، د فیسبوک سرور، دا ټول کورونه دي. دغه ټول کورونه د کیبلونو، د فایبر اپټیک لینونو او د وایرلیس ټکنالوژي پر مټ باندې په دوامداره او په مختلفو اړیکو باندې له یو بل سره وصل او تړلي دي. همدغه لوی نښلول شوی ښار هماغه انټرنیټ دی، نه څه کم او نه څه زیات، هوبهو همغه انټرنیټ دی. راځه یو ډیر ساده مثال راواخلو. ته غواړې فیسبوک خلاص کړې او په خپل موبایل کې په فیسبوک باندې کلیک کړې، خو ستا موبایل غواړي چې د فیسبوک کور ته لاړ شي. خو متاسفانه چې ستا موبایل ته د فیسبوک اډرس یا د فیسبوک د کور پته نه ده معلومه. د دې لپاره موبایل باید د ادرسونو یا د پتو یو کتاب ته لاړ شي چې هغې ته موږ DNS وایو. هوبهو فکر وکړه لکه ستا په موبایل کې چې د کنټکټ بوک دی، لکه څنګه چې تا د یو چا نوم او د چا د موبایل شمیره ثبت کړي. ته غواړې احمد ته زنګ وکړې او د احمد شمیره ستا په موبایل کې د احمد په نوم باندې ثبت ده. همداسې د ګوګل ډاټ کم په شکل باندې، د فیسبوک ډاټ کم په شکل باندې یا د لوی ډاټ IO په شکل باندې همدا DNS دی. او فیسبوک په دې اډرس کې اوسیږي او په همدغه اډرس کې بیا موږ IP هم لرو، کوم ته چې د انټرنیټ پروتوکول وایي. په انټرنیټ پروتوکول باندې به بیا وروسته خبرې وکړو چې IP او DNS څنګه کار کوي. ګډ دا یو ډیر لوی درس دی، په دې باندې ډیر ویډیوګانې او ډیر درسونه کول پکار دي. خو موږ دومره په یاد لرو چې د فیسبوک د اډرس د پیدا کولو لپاره موږ DNS ته ځو او DNS کې له موږ سره IP شتون لري. بیا ستا موبایل هغه اډرس ته پیغام استوي، ورته وایي چې فیسبوک راولېږه او له هغه لوري ورته فیسبوک ځواب ورکوي چې دا دی واخله. او له یوې ثانیې په کم وخت کې هر څه ستا په سکرین باندې راښکاره شي، همدومره چټک، همدومره خوندي او همدومره منظم. او همدغه کار په هره ثانیه کې په میلیونونو او په میلیاردونو ځله ترسره کیږي. په غالب ګمان تاسو به فکر کوئ چې انټرنیټ به په اسمان کې پروت وي یا به په سپوږمکیو کې پروت وي، خو په اصل کې دا فکر ناسم دی. ځکه ډیر خلک یا پخوا ما هم دغه فکر کوو او دغه فکر ممکن هم دی، خو په اصل کې انټرنیټ د ځمکې په تل کې، په لویو سمندرونو کې او د اوبو په تل کې پروت دی. د انټرنیټ زیاتره برخه په سمندرونو کې ده. کله چې ته له کابل نه یا له کندهار نه یا له خوست نه یا له پېښور نه فیسبوک خلاصوي او ستا ډیټا شاید په میلیونونو ځله دغه سفر وکړي چې کابل ته لاړه شي، هرات ته لاړه شي، کابل ته لاړه شي، مزار ته لاړه شي، پېښور ته لاړه شي، خوست ته راشي. دغه به د انټرنیټ په مټ باندې کیږي. دغه جریان په ثانیو یا هم په میلي سکندونو کې ترسره کیږي.
واقعا حیرانونکی سیستم دی، ځکه په دې برخه کې چې هر څومره تحقیقات څېړنې معلومات ترلاسه کوو موږ او تاسو به حیرانېږو او موږ او تاسو ته به جالب او په زړه پورې کېږي. راځئ چې یو ژوندی مثال درکړم چې دغه ډیټا له اسیا څخه اروپا ته څنګه ځي، له اروپا څخه امریکا ته څنګه ځي، له افریقا څخه اسیا ته څنګه راځي. تېره اونۍ له دوبۍ څخه موږ یو مشتری درلود. هغه په دوبۍ کې یو نوی بزنس پیل کړی او هغه زموږ پخوانی مشتری و او هغه زموږ ځینې نور سافټویرونه هم استعمالول. د نوی بزنس پیل کوو، د نوي بزنس ته موږ ورته یو بزنس مینجمنټ ټولز انسټال کړ چې تر څو دی پکې خپل بزنس، خپل فاینانس، خپل سټاک او هر څه مانیج کړي. د دې لپاره موږ ډېر ښه سیسټمونه لرو. خو موږ د خپل سیسټم لپاره سرور په اروپا کې په فرانکفورت ښار یعنی جرمني کې سټاپ کړی و، خو د ده بزنس په دوبۍ کې و. کله به چې د دغه ډیټا اړیکه له دوبۍ او آلمانه د تګ راتګ لپاره په دې یو کلیک کې به 3 سکنډه یا 3 ثانیې وخت لګېده چې تر څو دی دغه ډیټا لوډ کړي. نو په دې کې لیټنسي ایجادېدله. نو د دې لیټنسي دپاره موږ اړ شو چې خپل سرور او خپل سټاپ په دوبۍ کې هم سټاپ کړو. دا د انټرنیټ برکت دی چې موږ د سترګو په رپ کې د کلونو په اندازه باندې سفر کوو. هغه داسې چې که 2 پیړۍ مخکې تاسو وګورئ چې هغه سفر به په 10 کالونو کې نه ترسره کېده، هغه پرمختګ به په 10 کالونو کې نه ترسره کېده، کوم چې په اوس وخت کې په ورځو او اونیو کې ممکن دی. دا ټول د انټرنیټ یا هم د اډوانس ټکنالوژیو برکت دی. هیله ده چې په دې ویډیو کې مو څه نه څه تازه معلومات پیدا کړي وي او داسې معلومات چې پخوا مو معلومات نه ترې لرل او په خیر او په ګټه مو تمام شي. هیله ده له دوستانو او ملګرو سره شریکه کړئ او خپل نظرونه او خپل وړاندیزونه او پیشنهادونه را سره شریک کړئ. شاید زما دغه معلومات ډیر ابتدایي وي چې تر څو موږ نور هم ډیپ لاړ شو، تر څو نور هم موږ ټیکنیکل لاړ شو. خو زما هدف دا دی چې موږ یې تر د هغو خلکو لپاره هم ورسوو چې هغوی نان ټیکنیکل دي، یعنې هغوی ټیکنیکل بیکګراوند نه لري، هغوی کمپیوټر ساینس نه دی لوستی، خو دا د ټولو لپاره دغه پوهاوی او دغه کانسپټ درلودل خورا اړین دي. تر بیا ښې چارې.